دلته یو څوک ژوندی دی لکه چې قومندان دی. علي کماله چیرته ځې؟ علي کماله مې خوشي کوي او ته ځې؟ ما ته اجازه راکئ، زه حسنه به ستاسو زوی نه یم. ته نشي خوشي کولی او هېڅ چېرته هم نشي تللی. وادي اورېدل؟ ته هېڅ چېرته هم نشي تللی. پلار دې شهید شو، خورګانې دې او زه تا ته امانت کړو، پوه شوې که نه؟ او وروسته له دې نه زموږ د کورنۍ سړی ته یې زویه تا پلار سره ژمنه کړې وه که نه؟ نو موږ نشي خوشي کولی. زه پورې حسیبه د پلار نوم عثمان خان، هلال د پلار نوم جودت، یلدز د پلار نوم جودت، عزیزه د پلار نوم عباس د جودت میرمنه. زه پرته له تا نه څه وکړم جودته؟ ځمکه یوازې د یوې ځمکې لپاره ژوند وکړم جودته، خو زه له تا نه پرته ژوند نشم کولی. خو ته یوازې د یوې خاورې لپاره چې هېواد یې ورته ویلي، نو د همدې خاورې لپاره ته هم خاورې شوې جودته. آخر ته هم په همدې خاورې کې ښخ شوې. ویل به مې چې زه بې هېواده یم، بیا به په غوسه کېدلې. زما هېواد او زما خاوره ته وې، زما ژوند ته وې، ته زما ځان وې جودته. وکاله وروسته سهار په خیر لورې. څنګه یې مورې؟ ټوله شپه مې په ښو درد کاوه، لږه چې خوب وړلم بیا به بېرته ویښېدم. سمه ده، ماتې پرېږده، ته کښېنه، زه درته درمل راوړم. هله نه، دومره درمل خورم خو هېڅ راته ګټه نه لري لورې.
څنګه ګټه نه لري که نو د درد له لاسه به هېڅکله ونشي ګرځېدی. هغه بکس د څه شي دی لورې؟ درد کوي جلۍ. سمه ده مورې سمه ده، ښه کېږه، اندېښنه مه کوه. په هغه بکس کې څه دي؟ د کرایې وخت هم پوره شو مورجانې. یوازې همدا بکس موږ ته پاتې و. کاشکې مې پیسې درلودې. نه یې لرم که نه لورې؟ اړینه نه ده مورې، په قصه کې مه اوسه. په هر حال نه پوهېږم چې په بلې میاشت کې څه وکړو. توبه، تر هغې پورې څوک ژوندي دي لورې، څوک مړه. خدای پاک به هرومرو د حل یوه لاره پیدا کړي. زما بدمرغي لورې. مورې حالا نو څه سمه، ځکه چې نن ډېر کار لرم مورې. روغتون ته هم ځمه. سمه ده مورجانې. خدای دې ورته سزا ورکړي. زما زوی راته شهید که. خدای پامان مورجانې. سهار بخیر لورې. سهار بخیر مورې. سهار بخیر انا جانې، چای تیار دی؟ هو چای تیار دی اغلې، چای تیار دی. خدمتکاره خو لرئ که نه؟ هرومرو درته چای تیاروي. ورشه خور دې ویښه که هله. خپله دې ویښه شي په مای څه. ورور دې چېرته دی؟ د شپې رانغی. خدای دې ورته سزا ورکړي. نه پوهېږم چې د شپې نه تر اوسه پورې چېرته دی. هله سوپ راوړه. ورشه زر کوه که نه. توبه توبه. په کراره وروره. سهار شوی وروره. رښتیا وایې مېرمنه نصیبې به بیا ښې راوې کړې وي.